د پاکستان او افغانستان لپاره بد خبرونه. وزیرستان کې شپږو پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ننګرهار کې 15 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. ستړي مشئ، په موږ کړئ دوه مهمو خبرونو ته. پاکستاني پوځ ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو کسانو او پوځیانو ترمنځ نښته کې شپږو پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پوځ په خبرپاڼه کې له ډیرو جزئیاتو پرته راغلي چې دا پیښه تېره ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان په میرلي سیمه کې رامنځته شوې ده چې په پایله کې 2 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 4 نور سخت ټپیان شوي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې 4 وسلوال هم وژل شوي دي. تر اوسه د برید پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو وړاندې تر دې د ورته بریدونو مسؤلیت تحریک طالبانو پاکستان پر غاړه اخیستی دی. او د ننګرهار ولایت ځایي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د سرحدي ځواکونو او سیمه ییزو پاڅونوالو پر پوستو برید کړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال عبیدالله شینواري ویلي چې دا پیښه تېره شپه د دغه ولایت د سپین غر ولسوالۍ په مومندارې سیمه کې رامنځته شوې ده چې په پایله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت یو ځل بیا خراب شوی دی او قریب هره ورځ ترې د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. لیدونکو دا د اوس مهال 2 تازه مهم خبرونه چې مو واورېدل. که مو ویډیو خوښه شوې وي یا کوم نیوکې او وړاندیزونه لرئ، کولی شئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. همدارنګه زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ ترڅو له راتلونکو نوو مهمو موضوعاتو او خبرونو تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي.